دا د وزیرستان هغه آی ډي پیز دي چې اته کاله مخکې د امن په نوم باندې د کلي نه راوتي دي او د بکاخیل په کیمپ کې پراته دي. اوس هغلته امداد څه دومره معمولي به ورکولو، هغه معمولي امداد یې هم بند کړی دی. څه کسان لاړل، زیاتره آبادي تللې ده شمالي وزیرستان ته واپس، خو اته کاله پس هم نن د بکاخیل په کیمپ کې لا ځای نشته، لا د خلکو نه ډک دی. او دا هغه خلک دي چې د پاک افغان په پوله سره نږدې د دې علاقه ده او اوسه پورې هغه علاقه کلیر نه ده. هغې ته دوی واپس شوي نه دي، خو د واپس کولو نه مخکې چې کوم دوی ته څه خیر خیرات په ورکولو دومره امدادونه د پاکستان هم د بهر دنیا نه راغوښتي دي، خپل خو څه نشته پکې. خو بهرحال دوی ته چې کوم څه امداد میلاوېدو د میاشتې پیسې وې هغه ترې نه بند کړي دي. اوس دوی احتجاجاً راغلي دي دلته د پېښور پریس کلب مخامخ پراته دي او پاخه پراته دي چې څو پورې زمونږ مسلې، زمونږ غوښتنې که آیني وي، که زمونږ حق کېږي، زمونږ په نوم باندې پیسې راغلي وي، نو دا خلک ته یې راکړي، ځکه چې مونږ یې په بې عزته طریقه سره د کلي نه راوبسلي یو. اوس یا خو مې د په عزت سره بوځي واپس خپل کلي ته نه وي، هغه امداد مونږ غواړو. بهرحال دوی سره خپلې خبره کوو، د دوی د خولې نه اورو. وروره ستا نوم څه دی او د کوم ځای سره ستا تعلق دی؟ ما نوم تاج رحمان دی، ما شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل سره تعلق دی. اچھا، څومره وخت پوره کېږي چې د خپل کور نه د کلي نه راوتی یې؟ یاره مونږ خو دا اته کاله مخکې راوتي د خپل کوره بکاخیل کیمپ کې پراته یي. بکاخیل کیمپ کې تاسو ته حکومت څه درکوي؟ مونږ ته به مخکې ریشن راکوله، ده راکوله یا بل چا راکوله، ده په نام مونږ ته راتلله، مونږ ورته خوشحال وي، په خوښه مونږ وخت تېروه. اوس مونږ نه هر څه بند شوي دي. نو څه وایي انتظامیه کیمپ والا، د حکومتونه دا څه وایي چې ولې بند کړي دي؟ دغه وایي چې تاسو اوس کلیر شوي یئ، تاسو علاقې کلیر دي. مونږ سره خو دا کلیر هېڅ لار نشته، هېڅ طریقه نشته چې مونږ کلیر شوي وي، چې دی مونږ کلیر بولي، مونږ دا کلیر کړي که نه مونږ خوشحاله یي کلیر یي. ټیک شو، ډېره مننه. یو بل وروره سره ناسته، وروره ستاسو نوم څه دی او ته هم د دې مداخل یې؟ زه خو خپله عزیز رحمان مداخل خبره که د شمالي وزیرستان تحصیل د داخل سره تعلق لره. مونږ اته کاله شیشه چې موږ ته ریشن راکوله غریوله کې، په کوواټ کې، په ټاون کې، په دا کې موږ ته څلور ځایونه کې ریشن خوځه شوي وه. بیا چې کله دا سټیم راغی چې 20,000 روپۍ موږ ته 8,000 روپۍ کړلې د ریشنې، 12,000 د میسج وې. بیا دا چې دی سره جمع کړل دغه نه 20,000 روپۍ جوړې شول. چې 20,000 روپۍ جوړې شول، ریشن یې بند کړه، چې کوم دال، غیړي، دوڼه، مولګه دا یې راکول، دا یې بند کړل. بیا موږ ته 20,000 روپۍ میسج دی لکه پنډ جمع کړی. بیا چې کله دا 20,000 روپۍ پنډ جمع کړی، بیا د پې موږ سه 7,000 خندني نه بلاک کړل چې دا کاډ واپس شوي دي. موږ خپل کلي ته ایسه پیره، موږ خپل کلي ته داسې بیخي تلای نه شي چې مړی ګوډی وري یا ډېر په مشکل سره وري. ژوندي ژوند دستوري خو څه کوي، خو بیخي تللی نه شي، ځکه چې د موږ خپل وطن یا کلیر نه دی، ځکه چې موږ خپل یا نه یې تللي. بیا به موږ پرچې بله کړلی. موږ قبیله د بکاخیل کیمپ کې، په باني کې، په ټاون کې، په سره درګه کې، په دا وطن کې پرته دي. بچیونې چې ووینې دا څرمنې تیز شوي دي شا د ګرمۍ نه، ځکه چې خلک غریبات دی، نه غري نشته، نه لرګي شته، نه ونه شته، نه مټکي شته، نه ځنډغوزي شته چې وایي، ځکه چې ځنډغوزي دي یا ته خو حکومت نه پرېږدي. موږ د غټ مشکل سره مخامخ یو. موږ د حکومت نه د خپل حق غواړي په دغه سترګو غولي. دا حق چې موږ ته میلاو څه میلاو نه وي، موږ د دغه پر کلب څه مخ نه موږ نه درېمي. انشاءالله موږ دا درنه د ډریمې مخ ته وري چې پانه وشي موږ چې کوم روډ وي دا بندوي، خپل حق موږ ونه غواړي. عزیز رحمان بھائی ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ. وروره څه پوزیشن دی تاسو راته وایئ، ستا د کوم ځای ته؟ زه شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل سره ما تعلق دی. موږ دا ته راغلي یي چې د موږ کوم سیمې نه موږ ته خلوص کړي وي، یا د موږ نه بند کړل، 7,000 سیمې نه بند کړل، د موږ غري نه بند دي، د موږ کلي نه بند دي. دا موږ ته وایي چې امن دی، یو وطن کلیر دی، او د موږ هوا پرې سر ونه ده شوي، د موږ بزوري نه ړنګ دي، د موږ کلي نه ړنګ دي. د هسې دولته خبرې دي چې وطن کلیر شي، وطن بیخي نه دی کلیر شوی، دی ته پاته دو او موږ غو دا وطن ویني. موږ په انټري باندې څي کیم د موږ غري نه دي، دا د دی موږ ته خلوص کو، کیم کلي نه په د غري نه کې کیم ړنګ شوي دي، هته د دی موږ ته سروې وکړو چې د 20,000 روپۍ موږ ده ته ورکوي. خو موږ ته د خپل وطن کلیر کو، امندار وشي، وطن د صفا شي. ته څه خیال ده چې تاسو څه فکر کوئ چې د جنگ به ختم شي، د امن به راشي، چې کم د پرته به راوبسلې شوې؟ یاره خو موږ امن غواړي، امن په نوم باندې موږ راوتلي یي. موږ خپله علاقه ده ته پرېښوه چې امن راشي، موږ امن ته ډېر تږي یي.
موږ امن غواړي په هر حال کې دا موږ د سره مرسته وکړي او مرسته وکړي هغه دو چې امن راشي چې په کوم صورت باندې وي موږ به زورینه کیرینه غرینه تباه شول په دغه نوم باندې چې امن راشي امن څه امکان شته یاره موږ خو 100% یقین لرو چې امن راشي 100% یقین نشته نشته قدرمنو کتونکو د شمالي وزیرستان د مداخیل قبیله سره تعلق لرونکي دا خلک دا هغه خلک دي چې دا په فوټپات باندې کله هم د ګرمۍ ته د ناستې د دوی تصور هم نه و یو خو دا چې اجرای هم وه جومات یې هم و کور یې هم و د خټې به وي د ګټې به وي خو هر څه یې خپل و هغه اوس نشته وران دي د امن په نوم باندې بله خبره ده چې د دې څه ملګري څه خاندان چې کله په اپریشن ضرب عضب اعلان وشو نو دا یکدم ورته ویل چې په 3 ورځو کې دننه وزیرستان خالی کوي و د دې علاقه چې کومه ده دا بالکل د افغانستان سره لګېدلې په بارډر باندې ده د هغلته نه څه پیدل څه په خره یا څه په غوا یا څه شی په څه طریقې ځان راورسولو بنو ته هغه هم په داسې حال کې چې کله یو ځای کې کرفي ده بل ځای کې بمباري ده بل ځای کې اپریشن دی بل ځای کې دمکې دي بل ځای کې آی ډي ده خو چې څنګه وه هغه وخت تیر شو دوی راغلل راورسېدل نن 8 کاله پوره کېږي د امن په نوم باندې دا راوستي شوي خلک نن هم دلته په فوټپات پراته دي ټولې دنیا مخامخ پراته دي دا نه طالب دی نه ظالم دی بلکې د سره دا ظلم شوی دی چې راوته دی خو دا ملګري اوس دا خبره کوي چې 100% اما دا یقین دی چې امن نشي راتلی نن هم په شمالي وزیرستان کې یو پرلت روان دی چې پرلت د ایدکو قبیله او د جی یو آی کسانو شروع کړي او د ټارګټ کیلینګ او د بدابنۍ خلاف خو هغه نن د وزیرستان ګرینډ جرګې په لاس کې واخیستو ټول وزیرستان راووتو او ویې ویل چې څو پورې چې د امن ضمانت نه دی راکړی شوی مونږ هغې پورې دا مظاهره دا پرلت دا پروټیسټ دا چغې دا نارې دا مونږ نه ختموو دا هغه خلک دي چې د دې حجره کې به میلمه هم خلکو ته روټۍ هم ورکولې نن دلته پروت دی په فوټپات خو بیا هم د چا نه څه غواړي نه هر څه خپل دي مونږ په دې د روډ باندې ونه لیدل چې دې چا نه خیر غواړي نه چا نه غلا کړې ده نه جومات نه کړې پټې کړې دي نه پوډري دی ټیک ټاک خلک دي او ټیک ټاک د حیثیت خلک دي دا هغه خلک دي مداخیل قبیله د پاک افغان بارډر سره چې کوم په غرونو کې پراته دي خو د دوی غرونه د سنگ مرمر نه ډک دي د دوی غرونه د کویلې نه ډک دي د دوی غرونه د سونې نه ډک دي او چلغوزه د دوی سرانه فصل دی چې راوتي دي د دوی چلغوزه هم برباده ده کله کله داسې لاړ شي نږدې چې کوم غرونه وي هغې ته په ډېر مشکل په منتونو په جرګو په ننواتې باندې ورشي د فوجیانو ته د حکومت ته د واکمنو ته بیا چېرته اجازت ورکړي او معمولي چلغوزه ملغوزه را دېخوا کړي او دوی ژوند لږ پخه شي بنو کې واحده یوه منډۍ ده د چلغوزې چې په هغې کې په ډالرو کاروبار کېږي ځکه چې هغه د دې خلکو غرونو نه چې کومه چلغوزه راکوزېږي نو هغه په پاکستاني روپۍ نه خرڅېږي هغه په ډالرو کې حسابي ده هغې نن راغلي دي چې حکومت موږ نه 100,000 روپۍ د میاشتې راشن بند کړی دی دومره محتاجه کړل 8 کاله بې کاروباره شول خو اوس هم دوی د امن خیال د سوچ هم نشته چې دلته به امن راځي ځکه چې په شمالي وزیرستان کې د امن اوسه پورې یا نوم هم نشته او سوچ هم نشته چې په شمالي وزیرستان کې به امن راځي ځکه چې روزانه ټارګټ کیلینګ د 2013 نه را په دې خوا اوسه پورې 1500 پورې نږدې شماره راځي چې په ټارګټ کیلینګ کې خلک مړه شول چا مړه کړل اوسه پورې د یو نه تحقیق وشو نه تفتیش وشو نه څوک ګرفتاره شول نه څوک مړ شو او دا کیسه ولاړه نه ده اوس هم روانه ده خو دا خلک بیا راوچت شوي دي امن و امان هم غواړي ټارګټ کیلینګ هم ختموي او دا خلک باعزته طریقې سره خپل کلي ته وطن ته واپسي هم غواړي بیا دوی دا وایي چې نه د موږ ته حکومت خیر راکوي نه مې خیر په کار دی چې کوم حکومت د دوی سره کړې وعدې دي چې د میاشتې به 100,000 روپۍ خیر درکوو دوی هغه وایي چې هغه دې راکړي ځکه چې موږ بې کاروباره یو په بنو کیمپ کې پراته یو هېڅ روزګار مې نشته نو 100,000 روپۍ که ما ته راکړي د میاشتې
زه به په هغې ژوند وکړم. خو د موږ واکمن چې کوم دي اوسه پورې دې خبرې ته تیار نه دي. الله دې وکړي چې زموږ دا آواز د دې خلکو دا آواز حکمرانان واوري او راشي او د دوی مسله حل کړي، ځکه چې دا خلک د ګرمۍ نه دي. هغلته چې کومه علاقې نه دوی راغلي دي یا جنت دی، هلته ګرمي نشته، څوک د ګرمۍ تصور هم نشته. او دوی سرو اور ته راغلي دي. ماشومان غرق شول، تورسرې غرق شولې، دوی هم په روډ پراته دي. و ما په خیال ډېر ظالم جبر سړی به وي چې په ځان دومره ظلم کوي. مونږ به د یو بل پروګرام پورې تاسو نه غواړو اجازت، تر هغې په لاس پارم د الله په امان.